د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتون په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت جرګې میدان ته ورسید. نوموړي هلته ټولو پښتنو، افغانانو او د جرګې ګډونوالو ته وینا وکړه او په جرګه کې د شهید شوو کسانو جنازې هم ترسره کړې. درنو لیدونکو ستړي مشئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون نن د اکتوبر پر 10 په خیبر کې د جرګې په ځای کې په خپلې وینا کې له پښتنو غوښتي چې له جرګې په شا نشي. هغه ویلي زموږ له خبرو دا وګړي یعنې د پاکستان واکمني دومره ورخطا ده او که لاس جکړو نو ټول د کراچۍ سمندر ته ځانونه غورځوي. پښتون ډیره کړي د پښتنو دا قومي جرګه چې هر پریکړه وکړي دا به عملی کوي. نن د خیبر په میدان کې زرګونه کسان راټول شوي چې سبا د اکتوبر پر 11 د پښتنو قومي عدالت جرګه کې برخه واخلي. د جرګې ته د خیبر پښتونخوا له بېلابېلو سیمو څخه زرګونه کسان ور روان دي چې یو شمېر د پولیسو لخوا نیول شوي هم دي. تېره ورځ د خیبر په ریګي للمه سیمه کې د پاکستان د پوځ لخوا د جرګې د ګډونوالو د ډزو په پایله کې 4 کسان ووژل شول او شاوخوا 15 نور ټپیان شول. منظور پښتون له دې وړاندې ویلي په هره بیه چې کیږي جرګه به کوي. نن د خیبر پښتونخوا او د پاکستان واکمنۍ د چارواکو او سیاسي ګوندونو مشرانو ترمنځ بیړنۍ غونډه جوړه شوې. د پښتون ټاټوبي له هرې سیمې د پښتنو توکمیزې جرګې ته وګړي رسیدلي او سبا به دغه لویه جرګه د زرګونو پښتنو په شتون کې پیل شي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.